آیا پوهیږئ چې افغانستان یو وخت یوازې یو هیواد نه و بلکې یوه ستره امپراتوري وه؟ تصور وکړئ د غرونو ترمنځ د یوې داسې سیمې چې خلکو یې زړورتیا او جرأت له ځانه سره درلود. یو تن راپورته شو چې د سیمې برخلیک یې بدل کړ. هغه احمد شاه بابا و. د ده ځواک او لیدلوری د دې سبب شو چې د افغانستان نوم نړۍ ته د ځواک او ویاړ سمبول شي. دا تاریخ ډیر اوږد، ژور او له پیښو ډک دی. هغه مستند چې تاسو یې سرچینه وینئ. په همدې لړ کې موږ دا ټول تاریخ په لنډو، منظم او اسانه ویډیوګانو کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ به په دې سیریز کې د لاندې موضوعاتو له لارې سفر وکړو: د احمد شاه بابا ستر شخصیت او د امپراتورۍ پیل، د دراني امپراتورۍ پراخې پولې او واک، د تیمورشاه او زمانشاه د واک ساتلو ستونزې، داخلي اختلافات او د واک کمزوري، باریکزیان او دوست محمد خان او د افغانستان د نوي نوم کیسه، او همدارنګه د انګریزانو له لاسه د افغانستان د تاریخ بدلون. دا سیریز له 10 نه 12 برخې لري. هره ویډیو شاوخوا 2 نه 3 دقیقې ده چې تاسو ته تاریخ په لنډ او په زړه پورې ډول وړاندې کوي. په راتلونکي برخه کې به موږ د دې ستر امپراتور احمد شاه بابا ژوند او د امپراتورۍ د جوړېدو پیل وڅېړو. تاسو به وګورئ چې څنګه یو تن د یوې ټولې سیمې د برخلیک بدلولو ځواک لري. نو چمتو شئ، زموږ تاریخي سفر پیل شو. د دې سیریز ټولې برخې د اسانه لیدلو لپاره ما تعقیب او فالو کړئ ترڅو هیڅ برخه له لاسه ورنه کړئ.